شیخ سراج الدین بایزید خان چې د پیر روخان په نامه هم یادېږي، د قاضي عبدالله زوی او د شیخ محمد لوسی په خټه ورمړ پښتون د خپل وخت لوی مفکر، د ټولنې اصلاح کوونکی، د خارجي او پردي تسلط کلک مخالف او د ولسي مبارزو لارښوونکی او په عین حال کې ستر مذهبي مبلغ و. چې پیرانو به په پیر روخان باندې بله او مغولو او نور مخالفینو د پیر تاریک په نامه باندې یادوو. د مور نوم یې بیبي آمینه وه او د حاجي ابوبکر لور وه چې د پنجاب په جالندر کې اوسېدله. بایزید هملته زېږېدلی و. وایي چې د بایزید نیکونه له کندهار د وزیرستان د کاڼي کوړم یا د کاڼي کورم یا د کورمې سیمې ته تللي وو او د بایزید سکه نیکه شیخ محمد چې د وزیرستان په کاڼي کوړم کې اوسېده 12 زامن یې درلود. په دې 12 زامنو کې عبدالله د بایزید پلار په فضیلت باندې مشهور او قاضیتوب یې کوو. دا چې د بایزید پلار څنګه په جالندر کې د حاجي ابوبکر لور په نکاح کا، د پېښور فاضل او محقق لیکوال مولوي محمد عبدالقدوس قاسمي د هغه خیر البیان په سریزه کې چې د پېښور د پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په 1919 زیږدیز کال کې چاپ او خپور کړی دی، داسې بیانوي: د بایزید نیکه شیخ محمد خپل یو بل زوی ته د حاجي ابوبکر جالندري لور بیبي آمینه غوښتې وه، خو څنګه چې حاجي ابوبکر همدا یو لور درلودله نو په شیخ محمد یې شرط کېښودو چې د زوی به له وزیرستانه جالندر ته ځي او د ده لور به وزیرستان ته نه بیایي. هغه و چې د شیخ محمد زوی هم جالندر ته ورغی خو هلته ځواني مرګ شو او بیبي آمینه کونډه پاتې شوه. د پښتونولۍ دود او دستور دا دی چې د یو پښتون کونډه باید د کونډې د خاوند د ورور یا د نورو خپلوانو سره په نکاح کړي. ځکه نو شیخ محمد د خپل میړني زوی کونډه بیبي آمینه خپل فاضل او عالم زوی عبدالله ته ور په نکاح کا او د دې دویم خاوند د پاره هم شرط دا و چې باید جالندر ته لاړ شي او قاضي عبدالله سره له دې چې په وزیرستان کې بل واده هم کړی و، د کومې نامه چې فاطمه وه او یو زوی هم ځینې درلود چې یعقوب نومېده، بیا هم مجبور شو چې جالندر ته لاړ شي. هلته یو 2 کاله پاتې شو، څو چې په 921 هجري سپوږمیز 1540 زیږدیز کال د بیبي آمینې له نسبه د عبدالله زوی پیدا شو او نوم یې ورباندې بایزید کېښود. تر هغې وروسته څنګه چې عبدالله په وزیرستان کې له یوې خوا د پلار پر ځای باندې ناست او د بل پلو د هغې سیمې قاضي بللی کېده، نو نور یې نشوه کولی چې په جالندر کې پاتې شي او بیبي آمینه یې هم په دې باندې راضي کا چې دا په جالندر کې د خپل زوی سره پاتې او په خپله قاضي عبدالله وزیرستان ته ستون شي او بیا به په کال کې 100 میاشتې جالندر ته هم ورځي. قاضي عبدالله کورم ته راغی، خو دا هغه وخت و چې هند سیاسي حالات ورځ په ورځ باندې بدلیدل. د لودي پښتنو باچایي په هند کې پای ته رسېدلې وه او د پښتو په سیمو د ظهیرالدین بابر یرغلونه پیل شوي.
د قاضي عبدالله زړه په ښځه او زوی پسې ډېر خفه و، خو جالندر ته یې رتلو لاره پیدا نه کړې شوه. د دې یو بل ورور شیخ خداداد په بیره خوشاب کې اوسېده چې د بابر یرغل هلته ور ورسېده، نو هغه له هغه ځایه جالندر ته لاړه، او بیا چې د بابر پوځونه جالندر ته ورغلل نو د هغه ځایه پښتانه د بهار خوا ته وکوچېدل، مګر هلته هم آرام ژوند د پښتنو په برخه نه شو. ځکه نو شیخ خداداد د خپل ټبر او د بیبي امینې او د بایزید سره د 930 هجري سپوږمیز کال شاوخوا کې د وزیرستان کانیګرم یا کورم ته راغی او د خپل ورور قاضي عبدالله سره یو ځای شو. خو کوم مشکل چې قاضي عبدالله ته پیدا شو هغه د دوو بنو یو ځای ساتل او ګزران کول، او بیبي امینه چې په خپلواک ژوند باندې عادت شوې وه د فاطمې مشري کور کې ژوند تېرول ورته ډېر زیات ګران پرېوته. نو هغه و چې تر څه مودې وروسته چې لارې سمې شوې نو بیبي امینې د قاضي عبدالله څخه ځان خلاص که او خپلې پلارګني کلي جالندر ته لاړه، او زوی یې بایزید د رواج او شرع سره سم قاضي عبدالله ته پرېښودو. بایزید چې تر دغه وخته د خپلې مور په مهربانه غیږ کې روزل شوی و او یا یې د خپل مهربانه تره شیخ خداداد شفقت لیدلی و، یوازې نامهربانې میرې او کم لطفه پلار ته پاتې شو. ځکه چې مور یې جالندر ته لاړه او تره یې د دوړو سیمې ته، او دا خو د پښتو متل دی چې مور میره شي پلار پلندر کیږي. نو د قاضي عبدالله په کور کې بایزید د یتیم په څېر باندې ژوند تېرو. که څه هم قاضي عبدالله خپل دواړه زامن بایزید او یعقوب خپل یو عالم او اعتباري شاګرد ملا پاینده ته وسپارل چې د هغه وخت مروج علوم ور وښیي، خو زیاتره به داسې کېدل چې میرې به خپل زوی زده کړې ته پرېښود او په بایزید به یې د کور کارونه کول، او له دې وخته د ده په دراکو موضوع کې د تبعیض او عدم مساوات سره کرکه پیدا شو، او چې هر څومره پوهېده او ځوانېده دا کرکه یې لا زیاتېدله. نو چې ځوان شو د پلار څخه یې د حج اجازت وغوښت، او ورته یې وویل چې هم به حج وکړي او هم به زیار وباسي چې څه علم زده کړي. خو پلار یې ونه منل او ورته یې وویل چې د حج لپاره توخه ضروري ده، ته خپل مال نه لرې او په ګدایۍ باندې حج نه کېږي. پاتې شو علم، هغه دلته په کور کې هم کولی شي. د بایزید څخه چې د علم لار نیمګړې پاتې شوه نو د طریقت او تصوف لارې ته یې مخه وکړه. شپې به یې په ذکر باندې روڼولې او کله کله به روحي جذب دومره ور باندې غالب شو چې د رقص او سرود په مجلس کې به له ډېره شوقه د مجلسیانو سره په ګډا شو. د ده د جذب دا کارونه د ده په پلار چې مشهور عالم او قاضي و ښه ونه لګېدل او د ځان بدنامي یې ګڼله، خو څه چاره یې هم نه شوه کولی. که پیروخان یې شړه نو بدنامېده او که د ځان سره یې ساته نو رسوا کېده. او د بلې خوا د بایزید زړه ورځ په ورځ د میرې د بدې ګزارې له امله له کوره سړېده، او لومړی یې د خپل پلار او خپلې میرې د استبداد په مقابل کې سر پورته کړ او پلار ته یې په ډاګه وویل چې نور نو زما ګزران د میرې سره ګران دی، ما تر خپل جایداد څخه څه حصه رابیله کړه چې زه په خپله پرې بوخت شم او ځان ته خپل ګزران پرې وکړم.
که څه هم په پلار یې دا خبره ډېره درنه ولګېده خو د زیاتې رسوایۍ له بیرې او د خلکو له شرمه یې د خپل جایداد څخه برخه ور بیله کړله او بایزید له پلاره بیل شو او د خپل یو تره شیخ حسن لور یې په نکاح کړه د کمې نوم چې بیبي شمسو وه د بایزید روخان له هغو آثارو چې اوس هم شته داسې څرګندېږي چې بایزید په عربي او اسلامي علومو باندې پوه و په تفسیر او حدیث فقه یې هم مطالعه درلودله او په تصول کې نظرن او عملن لوی لاس درلود او هم ثابتېږي چې بایزید په څلورو ژبو پښتو پارسی عربي او د پنجابي په یوه لهجه باندې پوهېده او همدا شان یې پرې ویل هم کولی شو لیکل هم د پښتنو دپاره یې په پښتو موضوعي باندې خبرې کولې او پارسیانو ته په پارسی کې خو دا شان هندیانو ته د هغوی په ژبه کې د ده د لیکل شوو آثارو څخه تر اوسه دغه آثار معلوم دي